بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته سلام. که زموږ ملګرو ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې ژوند درباندې بخیر تېرېږي. ملګرو، نن زموږ او ستاسو بحث دی په منیجمنټ باندې. تاسو بهتر پوهېږئ منیجمنټ یوه عامه اصطلاح ده، د ژوند ټولو اړخونو ته شاملېږي. مثلا که موږ د کورنۍ سره ژوند تېرو، یا مثلا په اداراتو کې کار کوو، دفتر کې کار کوو، یا په ساده اصطلاح باندې خپل ژوند مخ ته بیایو، د منیجمنټ د اصولو نه موږ نه خلاصېږو. هغه که په شعوري ډول باندې که په غیر شعوري ډول باندې. دوه اصطلاحات ډېر عام دي. کله چې موږ منیجمنټ یادو نو په عین زمان کې موږ ذهن ته د لیډرشپ اصطلاح باید هم راوړو. دا دواړه اصطلاحات بالکل یو بل نه متفاوت دي. لیډرشپ بیل تعریفېږي او دا چې منیجمنټ بیل تعریفېږي. داسې ویل چې هر منیجر په عین زمان کې یو ښه لیډر کیدی شي او د لیډرشپ پروسه مخ ته وړی شي، خو هر لیډر په سیده ډول باندې یو منیجر نشي کیدی. دا بیا بیل اصطلاحات دي. په لیډرشپ خپل اصول او قوانین او مثلا خپل عناصر لري او منیجمنټ خپل. منیجمنټ ساده تعریف کولی شو چې منیجمنټ علم او هنر ته ویل کیږي چې په دغه علم او هنر سره خپل اهداف لاسته راوړو. یا داسې ویلی شو چې د خلکو ګمارل، د هغوی تنظیم او د هغوی نه کار اخیستل تر څو په لنډ وخت کې په کم مصرف سره موږ خپل هدف او یا خپل مقصد ته ورسېږو. یا داسې ویلی شو چې منیجمنټ د پلانینګ، د هغوی مثلا ارګنایزینګ، د هغوی بجټینګ، د هغوی کنټرولینګ، دغه ټولې پروسې ته په عین زمان کې منیجمنټ ویل کېږي. یا ویلی شو چې منیجمنټ خپل هدف ته د رسېدو لپاره د خلکو ګمارنه، د هغوی ترتیب تنظیم، د هغوی نه رپورټ اخیسته، دې پروسې ته منیجمنټ ویل کېږي.